ګرانو عزیزانو ستاسې مننه چې دا قیمتي وخت مو دې درنې ته ورکړی دی. تاسو ته معلومه ده چې زموږ حق هر وخت خوړل سوی دی. دا حق دغسې خیزي نه چې تاسې دا رنګه پر وړو باندې په لوڅو پښو نه کښېناستئ، په شپو شپو نه کښېنئ، په ورځو ورځو نه کښېنئ. زما غږ خو به درځي که به نه درځي. نو موږ حق غواړو، خامخا یې غواړو. 110 شپې له دا ځایه نه ولاړېږو. تاسې ته معلومه ده چې زموږ مخالفین د شا له خوا راپسې غږي، له دا خوا پسې راغږېدلي دي، له دا خوا پسې راغږېدلي دي. او بله خبره دا ده چې زه ستاسې وار بیا مننه کوم. په دې وجه به مننه کومه چې زما نیکه، زما پلار، نن زه پر تاسې هغوی خوله مې خطا سوه، وزارتونه پر وزارتو راغلي یو. دا ستاسې برکت دی. تاسې دا رنګه په ښار کې ناست یاستئ، موږ دا رنګه په سټیج باندې ناست یو. دا ستاسو برکت دی، ستاسو په محنت باندې. لیکن نن له ما سره کومه ناروا سوګې ده، دا به تاسې زه به له مخه یم، تاسې به راپسې یاستئ. ستاسې حق به هېڅکله نه ضایع کېږي. ستاسې حق به در اړمه چې زه ژوندی ومه. دا یو ور پوی نه ده، دا یو ور پوی څوک نشي راځه خوړی. دا مخالفین نه دي، دا به ګرد په دا راځړو که موږ دا حق نه راړئ. هو نو ما دا زه به پرې کوئ که زه له دا ګایه بیا واوښتمه. یوه بله خبره هم ده چې دا زموږ مخالفین یایي، دوی د کرسۍ ډېر شوقي دي، دوی د کرسۍ دپاره جنګ کوي. زه د کرسۍ هېڅکله نه یم شوقي. زه به ستاسې حق راړم، خامخا به یې راړم. په دا د هر څوک کلک خبر شي او صفا خبره ده واوري چې دا خلک به له دا ځایه په 120 شپې ما درته وویل نسي ولاړ چې تر څو پورې خپل حق نه یې راوړی، زما حق یې نه یې راوړی. بله خبره دا ده عزیزانو، زه تاسو ته معلوم یم چې زه نه بدلږم، نه خرڅږم او نه ورکږم، نه ما میدان په ګرد ژوند یې له کړی دی. ما که میدان نه راغلی یم، بیا تر ځایه رسېدلی یم. تاسې راپسې سئ چې ما څه کول هغه به کوو، تاسې څه ویل زه به هغه منم. څونې ګرانې ده؟ د وړو ګونۍ په څو ده؟ د پیازو کیلو په څو دی؟ د پسه غوښه د هر چا تر وستره ده. د غوایه غوښه نه پیدا کېږي په ښارونو کې. یو شی پیدا کېږي، یو شی ارزانه دی. په دې خاطر باندې نن موږ دا درنه راویستلګې ده، پر دا روډ به کښېنو، دا خپل حق به غواړو. دا حکومتونه اور اخلي، که دا وطن نړېږي، که هر څه کېږي، خو موږ دا خپل حق غواړو. موږ ارزاني غواړو. پټرول ګران دی، ډیزل ګران دی، ګیس ګران دی، بجلي نسته، ګیس نسته. دا څنګه حکومت دی؟ دا څنګه حال دی؟ دون بې ضمیره خبره صفا ده. حلق مو وچ سوی، خبره صفا ده چې موږ حق غواړو. هېڅکله له دا ځایه نه ځو. تاسو خو به نه ځئ، وعده ده؟ مننه. او بله خبره دا ده عزیزانو، زه هېڅ مفاد د ځان نه غواړم. زه خاص چې څه غواړم، دې ولس دې قام نه غواړم. او زه اوس ورځم، ما ته اطلاع راغله چې ته یوه راسه له موږ سره مذاکرات وکړه. له هغه بعد به بیا خپله درنه خپل پروګرام پر مخ وړو. صحیح دی؟ چې سرجي کرسۍ مې درله راوړې ده، بس وزارت ستا دی، رس کې کښېنه، ټینشن مه جوړوه. بس کوم وزارت راکوې؟ وزارت یې خلبند دی، بس دا ستا دی، مزې کوه، عشقونه کوه. نو ما چې خلک غوښتي دي په هغه اوس څه چل وکړي؟ ورسره مذاکرات کامیاب شو، خلک به ځي خپل خوارۍ له کښېنه، وزارت ستا دی. کول دی بیا خو مې بېرته زر نه راځه خاښي. ورسه دا ټینشن ختم که، وزارت زر نه درځه اخلم. ښه او زه به وزارت هلته راسره یوسم، دوی ته به څه خبره کې وکړم. بس یوس او ځه خالي احتجاج ختم کړه. بیا خو نو زما یې پوخ. او بس ها دی. عزیزانو ستاسې وار بیا مننه کوم چې تاسې پر هغه ځای منظم ناست یاستئ، لږ سوي نه یاستئ، ډېر سوي یاستئ. اول زه تاسو ته یو زیری درکوم چې دوی په دې مجبوره شول چې ماته وزارت خلبند راکړي. نو ستاسو د دا وزارت مبارک سي. مننه مننه. خبره دا ده چې اوس موږ خپل حق وکړئ که نه وکړئ؟ ومکښئ ګوره
په درنو پروډو بندولو په لیارې بندولو حقونه خیزي. بله خبره دا د عزیزانو الله پاک یایي د الله پاک صابرین خلق خوښ دي. هغه کم خلک دي هغه هغه خلک دي چې دوی ماښام وږي داسې سهار راکښېنستی د فریاد نه ورکوي چې د وړو ګوندنۍ څه ګرانه ده یا وړه څه نه د الله پاک صابرین خلق. او بله خبره دا ده چې دا ګراني چې راغلي ده دا مهنګایي چې ده دا پټرول شان چې ګران دي دا ګرد زموږ عملونه دي. موږ به عملونه سموو انشاءالله ارزاني به راځي هر شی به ارزانه کېږي چې زه په حکومت کې ومه ډېر څه به ارزانه شي. خو خبره دا ده چې اول به تاسې 2 رکعاته نفل کواسئ چې موږ ته خدای وزارتونه راکړل. عزیزانو خبره دا ده چې په تاسې کې زه د صبر ماده وینم. تاسې صبرین یاستئ پر دې به صبر کوو. الله په خپله سموږي چې صرف موږ صبر وکړو. صبر پکار دی. اوس به ځو دا غونډه به ختموو پر مخ به ژوند څړو.